نن به د کمونیزم د منبر په بچیانو په لمسیانو باندې اختر وي. البته مونږ په شهادت افتخار کوو، مونږ په شهادت باندې ویاړ کوو. مونږ به کفر تملا ټیټه کړو، زمونږ اتحاد او اتفاق به خراب شي. جهاد یو فلسفه او عبادت ده. د اسلام په تاریخ کې چې تاسو وګورئ تر ننه پورې مشران، شیوخ، علما، غازیان، اتلان هغه په شهادت رسیدلی دي، اما صف نه ده کمزوری شوی. ما نه د یو کمونیست، د یو سیکولر، د یو خلقي او پرچمي، د یو غلام او مزدور په اړه د احترام تلقین کوي. نن څنګه دا جرأت کولی شي چې زموږ شهیدانو ته توهین کوي؟ جنرال لازق چې د میلار په غیږ کې مردار شو، د شهید لقب ورکوي. راشه نن ته ما سره په آزاده فضا کې کېنه، د ځوانانو د اذهانو د خرابولو په خاطر باندې ته کېنه ما سره، ما ته د شهید تعریف وکړه چې په کومه عقیده، په کوم بنیاد باندې ته خپل مردار ته شهیدان وایې. مونږ د وینې تویېدلو طرفدار نه یو. نن چا کې وهي اتڼونه کوي. څه فکر کوي چې خلیل حقانی به نور څومره عمر پاتې و؟ دغه د الله په دربار کې د شهادت د مقبولیت شاهدي ورکوي چې یو سړی د پاوداسه وي، مسجد ته د جماعت دپاره حاضریږي، تر دې چې دی لاړ شي خپل رب ته سجده ولګوي. د خوارجو لخوا په شهادت رسیږي، تیکه تیکه کیږي. خو نه له هیواد سره دښمني و نه له هیوادوالو سره. د مهاجرینو د راستنېدو مسؤلیت یې درلوده. ښه په میړانه دغه مسؤلیت توګه ورکړې وه. خپل افغانان یې غېږې ته نږدې کول، له ځان نه یې سیمټي دیوالونه نه و تاو کړي. د مرګ له ویرې نه له افغانانو لرې نه و. دی به چې کله هم خپل وزارت ته راته خپلو ملګرو سره به دا خبره کوله چې افغانان ما سره له ملاقات نه مه منع کوئ. د دروازې د هر افغان دپاره خلاصې وې او دغه شي خوند ورکوه چې له خپلو افغانانو سره روغبړو کې غېږ الله او د الله د رسول د دین دښمنان د ده له مینې و له الفت نه د ده له زړورتیا نه سوء استفاده کوي او دی په شهادت رسوي. د شهید وینه زمونږ دپاره تیل دی، دا کاروان پې باندې روان اوسېږي. زمونږ جذبات د دې ملت زړورتیا او د دې ملت اتفاق او اتحاد ته زیان نه رسوي، بلکې دا په مونږ کې لا یووالی راولي. بیا هم درته وایم غوښتنه کوئ بس یو 2000 کسان درته کیني وروره مځکه او اسمان سره کته کړي، هله چې فلاني ته 2000 کسان ناست دي. دغه یوه کلمه ده چې انا لله و انا الیه راجعون. د ډم د احترام دپاره ما ته وایي سندرغاړی هنرمند ته ډم مه وایه. د لچاک زامنو لایف د سره شیر کې شیشه وټکوئ، هېڅ قرار په خپلو ځایونو باندې کښېنئ، دعا یې ورته کوئ، د مغفرت دعا یې ورته کوئ. دلته له ټولو لیدونکو نه مو هیله دا ده، هغه لیدونکي چې مسلمانان دي، هغه لیدونکي چې افغانان دي، هغه لیدونکي چې په ورځ د آخرت باندې عقیده لري، پس له مرګه په ژوندون عقیده لري، د قیامت ورځ حساب او کتاب مني، هغوی د ټول په شریکه باندې ووایي چې اللهم صل علی محمد، درود شریف د تر آخره پورې ووایي، 2 ځلې د الحمدلله او 3 ځلې د قل والله ووایي، او ټول ثواب دی. د دې عصر اتل د 2 جهادونو غازی او قهرمان شهید
خلیل الرحمن حقانی تقبل الله ته ډالۍ کی او د مغفرت باندې ورته وکړي. موږ مسلمانان زموږ عقیده دا ده چې د یو مسلمان دعا د بل مسلمان په حق کې قبلیږي. یو مسلمان چې د بل مسلمان مرحوم یا شهید مسلمان خوبیان پس له مرګ چې دغه نیکی وه الله تعالی هغه مرحوم بخي. نو دا زموږ او ستاسو د ټولو لیدونکو دپاره یو درخواست لرم، یو هیله لرم چې شهید د شهیدانو سردار اتل او غازی شهید خلیل الرحمن حقانی تقبل الله پسې دعا وکړئ، درود شریف ووایئ، دومره وخت مو نه نیسي او د مغفرت دعاګانې ورته وکړئ. دا هیله، دا ارزو، دا امت باندې باور لري، په ملائکو، په الله او د هغه په رسول باور لري. صرف هغه مسلمانانو ورونه نه مې دا هیله ده. یو څوک چې په جهاد باور نه لري، یو څوک چې په شهادت باور نه لري، یو څوک چې په اسلام باور نه لري، یو څوک چې په صحابه باور نه لري، هغوی خو طبعا د موږ د صف نه دي. نو ټولو عزیزانو دوستانو نه مې عاجزانه هیله ده، دا زموږ باندې حق ده د دې ملت دپاره، د افغانستان د آزادولو دپاره جهاد کړی، منډې او ترړې کړي دي. دغلته 3,000 کسان چې کوم لایف ته ناست دی، اول در سره لایف شیر کړي. بیا مې له ټولو نه هیله ده چې دغه د جهادونو اتل، دغه غازی او شهید، دې ته د مغفرت دعاګانې وکړي او الله پاک د دې د وینو له برکته افغانانو کې اتفاق او اتحاد لا پیاوړی کړي. نن به کمونستان، نن به خلقیان، نن به د سیکولریزم د منبر، نن به د کمونیزم د منبر په بچیانو او په لمسیانو باندې اختر وي. البته مونږ په شهادت افتخار کوو، مونږ په شهادت باندې ویاړ کوو. له همدغه سټیج نه د شهید خلیل الرحمن حقانی تقبل الله شهادت د هغه ټولو کورنۍ ته تبریکي وایم او الله پاک د په افغانانو کې د جهاد ولوله نه ورکوي. الله پاک د په افغانانو کې د جهاد او د قربانۍ ولوله نه ورکوي. د دې وینې، د دې شهادت زموږ دپاره افتخار. کوه بېغمه یې رازق کې خیزم که نه. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه جنرال صاحب. دلته تقریبا 3,000 کسان دي وروره، 3% یا 4% به چې دی لکه البته چټیت لیکي، باقي ټول چې دی حتی زه پکې مخالف ماته ښکاري وروره. جمهوریتیان دي دعا ورته کوي وروره. صحیح ده، الله دې مغفرت نصیب کړه. ماته ښکاري دلته که نه تقریبا 3 یا 4% به چې هغوی البته لګیا دي، هغه هم کوي. ما هدف هم دا دی. ګورې جنرال صاحب محترم، موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو او موږ ته اسلام داسې یوه لار راښودلې ده چې د خپل د سر قاتل دشمن نه دی، د هغه په مړ شي بیا څوک حق نه لري چې البته هغه ته توهین وکړه، تحقیر یې وکړه، سپکاوی وکړه. او دا سړی په داسې یو حساس وخت کې جنرال صاحب، ځکه موږ ته د افغانستان حالات معلومېږي وروره، په داسې یو حساس وخت کې د خلیل الرحمن حقاني صاحب په څېر یو قومي مشر، یو جهادي مشر د لاسه ورکول دا په ټول افغانستان باندې ډېر منفي تاثیر کا. خو که په دې باندې څوک ژور باندې پوه شي او د افغانستان غم ورسره وي، د بده مرغه ځینو کسانو سره د چوکۍ او د اقتدار غم دی که نه، نو هغه په دې خاطر باندې او بل وژل چا نه دي کړي وروره، مړي چا نه دي کړي. 50 کاله په دې افغانستان کې د افغانانو وینې خلکو توی کړي. نن هغه د وروڼه په اروپا او په امریکا او په روسیه او په دې ځایونو کې خلاصې تڼۍ ګرځي. والله بالله چې دغه زه ډېر ځان هغه بشر دوسته معرفي کوم چې ما هم د هغوی محکمې ته د راښکلو خبره نه ده کړې. اول به یې هماغه خلک راښکلی شي چې چا د افغانستان د بدبختۍ دغه تعداب چې چا ایښی دی. په هر صورت باندې قومي مشرو، جهادي مشرو، ما یو 2 ویډیوګانې وکړې جنرال صاحب. یوه غونډه ده د ماشومانو، هغې کې ماشومانو ته دی پیسې ورکوي، ښه بیا هغه پیسې ورسره خلاصې شي نو یو بل چا ته یي چې ته راکړه یو 2 روپۍ قرض. استغفر الله. یوه دا ویډیو او یو بله ویډیو چې یوه لارۍ په خټو کې بنده ده او دی راکیوزي او په سپین لباس یې اغوستی او دیکه ورته ورکوي، یعنې هغه خټو نه یې وباسي که نه. نو خیر په هر صورت باندې د نظر اختلاف به ولرو، دا نه ده، خو په مرګ باندې د هیڅ افغان په مرګ باندې چې دی خوشحالي کول او بعد له مرګ نه هغه ته مختلف نومونه یا لقبونه ورکول، دا د مسلمان نه، دا د منافقانو کار دی. الله د ورته هغه دنیا ښایسته که سره د څومره کسان چې هلته شهیدان شوي دي، تپیل شوي دي. بل خلیل الرحمن حقاني چې و فهیم صاحب محترم ده له عمر نه پوخ سړی و، مجاهد و. تاسو د روسانو د وخت ویډیوګانې وګورئ، هلته دا یې تقریبا داسې
د پوخ عمر سړی دی. ما خپله ورسره څو دفعې لیدلي، په یو سفر ورسره تللی یم. دا یې د معدې مریض و. دا د دې په خاطر باندې چې دغه آب زمزم به همیش ده دغه اوبه څښلې، ډېر خوراکي نه و، ډېر د خوراک شوقي نه و. قسم په خدای په یو بیروبار د کابل کې ډریور زنګ ووهه، زه شاته سیټ کې ورسره ناست وم، ډریور ته یې زنګ مه وهه د چا زړه بازار کې ارنګ مه وهه، بس ځه د موټرو پسې ځه. یعنې دا ټول افغانانو ته چا د سر سرفار کړی دی ډېر په موټر کې آهسته ته چې چاته ګارد ونه کړم، ارنډ ډریور ته اجازه نه ورکوله چې ارنډ ووهي. وزارت کې بار بار دی به ته همیش راته چې بېرته به ته د محافظینو ته به دروازې کېلې، نن خو به هم څوک نه یې منې کړي، په تنګ کړي خو به هم نه یي، هر څوک ملاقات ته راپرېږدی، هر څوک راپرېږدی. دا خو کولی شو چې د ځان ته هر رقم ژوند، هر رقم سیکورټي برابر کړی وای. خو دا خو له افغانانو سره د مینې په خاطر، د یو مشر په حیثیت باندې، د یو دلسوزه انسان په صفات باندې همیش په روغه جوړه کې، په د جنګ په ختمولو کې د یو سپین ږیري، د یو مشر، د یو ملک رول لوبولی ده. جنرال سکوري ته مرکه کړې ده، بخښنه غواړم. د ډېرې خبرې کړي دي، ډېر هر وخت د وزیرانو په کې په غونډو کې په دغه کې دی تقریر تجګي دي کومه ستغه خبره لیدله، هر چاته د دوست او پاک نفسه مسلمان سړی او څومره په زړورتیا باندې خپل د مهاجرینو افغانانو ورونو دپاره غېږه خلاصه کړې وه. ولې د هر چا په مرګ باندې سړی ووایي چې بس دومره بد الفاظ، دومره هغه دا خوند نه کوي چې تاسو وروره لایفونه ګرم کړي دي او پاکسوم ورته کرښې راښ کړي دي، عین عمل موږ نه شو کولی. دا خو ښه نه ده. دا خو ګورئ موږ چې څوک چې له موږ نه د عزت او د هغه غوښتنه کوي، بیا د بل مقابل عزت او احترام وکړي. بد مې مه ستایه چې ښه دې ونه ستایم، ته زما ښه ستایه نو زه به مجبوره یې تا بد ستایم. نو دا خو په موږ د مسلمان حق ده. سړی چې لاړه بس لاړه، ذاتي وروره بله د دعا حق ده په موږ باندې. دا جنازه چې د مسلمان بل مسلمان کوي، دا جنازې کې څه شی دي؟ خو جنازه کې خو دعا ده، دعا ده، ځکه هغه نور هیڅ نشي کولی، د هغه د ښه او د بد دروازې نورې وتړل شولې. غسل به هم ته ورکوې، کفن به هم ته ورکوې، خښې به هم ته، جنازه کې به هم ته ګډون کوې. د جنازې ګډون ته په ځان باندې پوه شه، په جنازه کې ته څه وایې؟ جنازه له الف نه تر یا پورې مړي ته دعا ده، یا الله تی وبخې، یا الله قبر منور کړي، یا الله حساب او کتاب سره اسانه کړي، له ګناهونو تیر شي، نیکۍ او په څو کې دغه دعا ده. که ته مسلمان یې په جنازه پوهېږي، خو جنازه دغه ته وایي.